بیړنۍ مرستې ایمرجنسي ایډ او نورستان افغانستان ټولو کورنیو ته خصوصا هغه کورنۍ چې متضرره شوي وو نن بیا هم نورستان ولایت ته راغلي وو. لکه څرنګه مو چې د نورستانیانو ورونو سره وعده کړې وه چې قمر بنسټ به انشاءالله تاسو سره تر خپل وس او توان پورې منډه او ترړه کوي تر څو پورې تاسو بیرته هغه پخواني حالت ته خصوصا دلته زموږ دوکانداران ورونه وو چې دلته یې ډېرې سرمایې بندې وو هغه هر څه صفا شوي دوکانونه نشته هغه کوم سودا وه د دوی مالو دارایي وه ټول اوبه وړي نو هغه ورونو سره هم وعده کړې وه الحمدلله تقریبا 11 قلمه خوراکي مواد دي چې دا به له خیره سلو کورنیو ته موږ توضیح کړو دا د شپږ ټایره موټر کې چې دلته ورته ششپای وایي نو هغه موټر کې م راوړي قمر بنسټ بیړنۍ مرستې ایمرجنسي ایډ او نورستان افغانستان ټولو کورنیو ته خصوصا هغه کورنۍ چې متضرره شوي وو د هغې دوکانونه دلته کورونه ړنګ شوي الحمدلله د هغې لپاره مو دغه 11 قلمه خوراکي مواد دي چې د صابونو د غاښو برسو کریم نه نیولی تر شامپو تر وړو وریجو چای و دال و لوبیا هر هغه شی سوجي وړه که نه حلوا دا ټول پکې شته دا به انشاءالله د خپلو کورونو ته وړي یو میاشت دوه میاشتې به انشاءالله پرې گزاره کیږي نو لله الحمد قمر بنسټ چې کوم ځای کې هم د هیوادوالو ته مشکلات او ستونزې وي نو هغه ځای ته ځان رسي خپل تر وس او توان منډه ترړه کوي الله دې ټولو مرسته کوونکو ته اجر عظیم ورکړي واقعا زموږ او ستاسو هیواد کې قسم مشکلات او ستونزې را مخته کیږي پیښیږي نو په کار موږ تاسو ته دا ده چې د هیوادوالو درد مو خپل درد وګڼل شي نو موږ تاسو یو موټی یو مو وینه ده یو قوم یو مو کلمه ده نو هغه د حدیث شریف دی که نه رسول الله صلی الله فرمایي مسلمانان په شان دی یو بدن دی په بدن کې که سترګه خوږېږي ټول بدن ورسره خوږېږي که لاس خوږېږي ټول بدن ورسره نارامه نورستاني ورونه هم زموږ او ستاسو د هیواد وګړي دي نورستان زموږ او ستاسو په دې هیواد کې په افغانستان کې داسې یو ولایت و د ښایستونو ډک موږ پې افتخار کوو اکثره بهر یا نور ځای کې به چې یو موږ به دا وړو چې د افغانستان د خلکو حیران نو نظره شو الله دې آینده کې زموږ او ستاسو دغه ولایت د بدنظرۍ څخه وساتي بیا د خدای را جوړ کړي نو دې لپاره مو دغه مرسته راوړه نو هغه ورونه دي ناست دي هر یو به خپله مرسته وړي نو دغه د قمر مرسته وه چې د خلکو سره مو وعده کړه ورته مو وسپارله انشاءالله نور هم کوشش کوو چې اساسي او بنیادي کارونه د خلکو ته وکړو موږ سره چې څوک په دې کاروان کې د الله د هغې نه راضي شي او چې څوک غواړي شرکت وکړي لینکونه ستا په دې کې ځان ثبت کړي داخل افغانستان کې 650 شارټ کوډ دی زموږ تاسو خپل د موبایل نه کوی سئ یو 100 افغانۍ هم په دغه ملي صندوق کې اضافه کړئ انشاءالله کار به کوو سمه ده ډېره مننه او درنښت ویډیو سره خپره کړئ السلام علیکم